دا دوه ښځې وي که نه نو بلکل جناب دا د هغې دپاره ډالۍ ده. هغه خلک وایي که نه وایي ښځې په یو عالم نه خوشحالېږي. یو سړي په یو ځای باندې جناب دوه ودونه وکړل که نه مطلب دوو ښځو سره په یو ځای باندې واده وکړلو نو هغه یو لایم یو شانتې فرنیچر یو شانتې جامې یو شانتې کپړې یو شانتې پیزار هر څه یو شان دې بلې له هماغه شان هر یو شیز یو شانتې دې دواړو له وکړلو که نه به د خدای کارونو ته ګوره بس هر چا به ورته وایي چېره واقعي ته پکې ډېر زیات انصاف کې او بلکل ماشاءالله دواړه بلکل په یو تله باندې ساتي هېڅ فرق پکې نه کوي که نه د خدای کارونو ته ګوره وخت تېرېدلو نو جناب دا دواړه په یو ټایم باندې مړې شوې په یو ټایم یې واده هم کړی دواړو سره او بیا وخت تېرېدو نو دواړه په یو ټایم باندې مړې شولې چې دواړه په یو ټایم باندې مړې شولې نو دې سړي وله یو شان کفن راوړو یو شان تابوتونه یې وله راوړل هر څه یې وله بیا هم یو شان وکړل که نه نو ده وایي چېره په ژوند مې پکې فرق نه دی کړی نو په دې اخره کې هم جناب پکې فرق نه کومه او دواړه نه دي نو دواړو له بلکل یو شان تابوتونه یو شان کفن یې هر څه یې وله یو شانتې وکړل خو چې کله د دې جنازو د وتو ټایم شو که نه نو د دغه کور یو دروازه وه نو دې سړي وایي چې اوس دا یو مخکې کومه بیا به وایي چېره پرک یې پکې وکړو دا بله مخکې کم دا بله به وایي چې پرک یې پکې وکړو خو ده وایي چېره بس یاره بل ګلکار راغوستو بل ګلکار نه دی هغه باندې زر په کور کې بله دروازه جوړه کړه چې دروازه جوړه شوله نو به دا دواړه جنازې په یو ټایم اوچته کړې او په یو ټایم یې د کور نه ویستلې که نه بس بیا یو څو ورځې پس نه دی یو هفته دوه یا میاشت پس نه دی دې سړي خوب ولیدلو چې خوب یې ولیدلو نو دا یو ښځه نه ده دا وله په خوب کې راغلې ده او دا ترې فریاد کوي که نه نو دې سړي ورته ووایي ولې فریاد کوي ما خو په تاسو کې بیخي فرق نه دی کړی که نه نو دا ښځه ورته ووایي فرق دې راکې څنګه نه دی کړی نو دا سړی ورته وایي څه فرق مې در کې کړی دی نو دا ښځه نه ده دا ښځه ورته لګیا وه وایي ګوره هغه در باندې ګرانه وه هغه دې په هغه نوې دروازه ویسته او زه در باندې نه ومه ګرانه نو زه دې په هغه زړه دروازه باندې ویستمه دا سپیشلي هغه نو ته ډالۍ چې چا دوه ودونه کړي دي نو دا هغې ته ډالۍ ده بلکل د سلمان افریدي د طرف نه ځي